الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مشرانو، د تیر سمودی رایستا ستاسو په حضور کې د لقمان حکیم اغه نصیحتونه چې هغې د څلورو زرو انبیاء کرامو څخه بطور خلاصه را جمع کړي دي هغه پیښوو، او غالبا بیا صحبان الهند علامه احمد سعید دهلوی رحمه الله د هغوی را نقل فخپل تفسیر کې کړی دی. د هغې نصیحتو اول نصیحت دا و چې کله یو انسان پر لمانځه و عبادت باندې راسي نو د لمانځه و عبادت په وخت کې د خپل زړه د خپل دماغ حفاظت کول، او دویم نصیحت دا و چې کله انسان پر خوراکه او پر سترخان باندې راسي نو دې وخت کې بیا د خپل حلق او ستوني حفاظت کول، او دریم نصیحت دا و چې سړی کله په یو مجلس کې راسي، یو د گفتگو او د وینا په محل کې راسي، بیا د خپلې ژبې حفاظت کول. نو د ژبې حفاظت کول دا هغه نصیحت دی، دا هغه تعلیم دی چې لقمان حکیم د څلورو زرو انبیاء کرامو د تعلیماتو سره نقل کړی دی او د خلاصې په طور د امت او عام انسانانو ته پیش کړی دی. د ژبې حفاظت دا زموږ په امت کې او زموږ د دین په تعلیماتو کې ډېره لوی اهمیت لري، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو تعلیماتو کې ته دې ډېر زیات تاکید او تایید راغلی دی، او زموږ د سلفو دا مشهور قول هم را نقل دی چې ژبه الله تعالی داسې اندام پیدا کړی دی چې جسمه صغیر و جرمه کبیر، چې د دې بدن او جسه دا ډېره کمه ده، لیکن د دې څه چې کومې ګناوې پیښیږي او د دې څه چې کوم جرمونه کیږي هغه ډېر لوی بلل کیږي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاص شاګرد دی. هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث روایت پیښوي. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح بخاری کې د هغې را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، که یو سړی د الله تعالی پر ذات باندې ایمان لري او د قیامت پر ورځ باندې ایمان لري، نو د هغې دپاره د خپل ژوند تیرول په داسې طریقه مناسب دی چې فلیقل خیرا او لیصمت،
که وس کیږي د چا په مخ کې دی د خیر خبره کوي، د غمخوارۍ خبره دی کوي، د همدردۍ او د شفقت او د نصیحت خبره دی کوي. او که چیرې دا د هغې په وس کې نه وي نو فلیصمت، زندګي دی په خاموشي کې تیره کړي. نو د ژبې استعمال زموږ په دې دین کې د هغې طریقه دا ده چې ژبه استعمالوي یا به د خیر خبره وي او د خیر په ویناو په خبره کې به استعمالوي، او که چیرې د خیر خبره نسې کولی بیا به زندګي په خاموشي او په پټه خوله کې تیروي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو ډېره حصه او لوی حصه او د پیغمبر د تعلیماتو ډېر تایید او تاکید دا هم د ژبې په حفاظت کې راغلی دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل روایت هم را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ویل ان العبد لیتکلم بکلمة، بنده کله یو مجلس رالی هغې د خولې څخه یو خبره راوباسي او وما یتبین فیها، په هغې کې څه نه وګڼي چې یاره ما خو د مذاق و مسخرو په شکل باندې وکړه، یا زما د خولې څخه د غصې او د غضب په حالت کې وتلې ده، یا خو ما د ظرافت او د خوش طبعۍ په شکل باندې د ملګرو په مجلس کې دا خبره کړې ده. نو ما یتبین فیها، دی په دې کې څه نه وګڼي. لیکن الله تعالی کله د غیبي خبرې په خاطر باندې داسې ناراضه سي چې یهوی بها فی جهنم ابعد ما بین المشرق والمغرب، الله تعالی د دې یوې خبرې په خاطر د جهنم داسې کنده ته وروغورځوي چې د هغې فی او سر دا دومره زره لرې لکه مشرق و مغرب چې څومره زره لرې دي. نو بنده خو یا د خوش طبعۍ په شکل باندې، یا د ظرافت په خاطر باندې، یا د مسخري او د مزاح په خاطر باندې، یا د غصې او د غضب په خاطر باندې د خولې څخه سره وباسي، لیکن دته د هغې درندوالی او د هغې د کلمې وزن نور معلومیږي. د الله تعالی په دربار کې داسې درنه او وزنداره کلمه وي که نور هیڅ بد عمل سړی نه وکړي، الله تعالی د دې یوې کلمې په خاطر د جهنم ډېره ژوره کنده ته غورځوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو بل حدیث را نقل کوي چې ګوره د ژبې وزن که دا بدو اعمالو په خاطر باندې ډېر دروند دی، د ژبې عمل ډېر دروند دی، دغه رقم د نیکو اعمالو په خاطر باندې د ژبې عمل ډېر دروند راځي. ان العبد لیتکلم بکلمة من رضوان الله، کله کله بنده یو خبره وکړي د الله تعالی د رضا په خاطر باندې چې الله تعالی را سره راضي سي، لیکن ولا یلقا بها بالا، په زړه کې دا نه وي چې دا دومره درنه خبره ده. نو که نور هیڅ نیک عمل نه یرفع بها فی الجنه، الله تعالی د جنت ډېرې لوړې درجات ورکړي. خبره یې وکړه د الله تعالی د رضا والا خبره ده او په خبره کې څه نه وګڼل، لیکن د الله تعالی دربار کې د دې یوې خبرې په خاطر باندې د جنت لوړې درجې ورکول سي. وان العبد لیتکلم بکلمة من سخط الله، کله کله بیا بنده د الله تعالی د ناراضګۍ یو خبره وکړي چې الله تعالی په هغې باندې ناراض وي، ولا یلقا بها بالا، په زړه کې دا نه وي چې دا دومره درنه خبره ده، لیکن یهوی بها فی جهنم، که نور هیڅ بد عمل نه وي الله تعالی د دې یوې خبرې په خاطر جهنم ته رسوي. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم حدیث چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړي دي، دی باندې که سړی غور وکړي د دې درو سرو احادیثو خلاصه، د دې درو سرو احادیثو مقصد او معنا هغه دا ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل امت ته د ژبې د حفاظت تعلیم پیښوي چې تاسو به د خپلې ژبې حفاظت کوئ او ژبه د الله تعالی په مرضیاتو کې مستعملول، او چې په کومو اعمالو باندې الله تعالی ناراضه کیږي د هغې څخه د خپلې ژبې حفاظت کوي. هسې خو هر ځای موږ دا خبره کوو چې د مسلمان دپاره د ټولو څه مخکینی عمل دا دی چې مسلمان به په خپله زندګي کې د ګناه څخه پرهیز کوي، ځکه د مسلمان ګناهګاره چې په ګناه کې راسي مسلمان د هغې مثال د یو بیمار او ناجوړه دی، او د بیمارو د ناجوړه دپاره چې د بیمارۍ او ناجوړۍ څخه ځان خلاصوي اولنی عمل پرهیز دی،
لکه دا زموږ د دین تعلیم هم دی چې الوقایة خیر من العلاج، فریض دا در علاج مقدم هم دی، در علاج خیر هم دی. نو چې کله یو سړی په ظاهري بیماری کې راسي نو د هغې دپاره اولنی قدم دی چې فریض به کوي، او دویم قدم باندې بیا دی چې هغوی به علاج و دوا استعمالوي. نو د فریض سره بیا هغه علاج و دوا انسان ته نفع و ګټه رسوي. نو مسلمان چې کله په ګناه کې راسي، په بدعملیو کې راسي، نو د مسلمان دپاره نفلي عبادات کول، منځونه کول، ذکرونه کول، د قرآن تلاوتونه کول، د دې ټولو څخه مخکینی عمل د مسلمان دپاره د ګناه څخه د خپل ځان حفاظت دی. چې سړی کله د ګناه څخه حفاظت وکړي د خپل ځان، بیا وده ته ذکر هم نفع رسي، بیا وده ته د قرآن تلاوت هم نفع رسي، بیا وده ته نفلي عبادات هم نفع رسي، بیا وده ته خیر و خیرات هم نفع رسي. ځکه د مسلمان شان به اولنی دی چې هغوی به په خپله زندګي کې د ګناه څخه حفاظت کړي او د ګناه څخه به پرهیز کوي. پر دویم قدم باندې چې کله د ګناه څخه پرهیز رالی، بیا د بنده دپاره د نیکو اعمالو درجه ده چې بیا به په نیکو اعمالو کې راځي. نو په ګناهو کې بیا خاص کر بعضې ګناهونه د انسان هغې داسې چې د انسان څخه بغیر د فکره صادریږي، د انسان څخه د لاپرواهۍ په حالت کې صادریږي، د انسان څخه د مذاق و مسخرو په شکل کې صادریږي، د انسان څخه د غصې او د غضب په حالت کې صادریږي. هغه ګناوې دي چې د هغې تعلق د دې ژبې سره دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تعلیماتو اهم او بنیادی خبره دا ده چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، که سړی پر خدای او آخرت باندې ایمان لري نو د ټولو څه مخکې د خپل ژبې حفاظت کول. نو فلیقل خیرا، په دې ژبې دې د خیر خبره کوي، او لیصمت، یا د زندګي په خاموشي او په پټو خوله کې تېروي. بس تاسو ګورئ، ژبه د انسان په بدن کې د الله تعالی د طرفه ډېر لوی انعام و نعمت دی چې د نطق او د گویایي یو خودکاره مشین لګېدلی دی چې د ابتدا د پیدایش څخه ونیسئ بیا تر مرګه پورې ستا سره چلیږي، او په دومره اتباع باندې ستا سره روانه ده چې دا دماغ کومه خواته اراده وکړي، دا ذهن کومه خواته جذبه ښکاره کړي، ژبه دستي د هغې تلفظ و اظهار و ښکاروالی کوي. بس لیکن چونکې ما او تا ته الله تعالی دا نعمت په مفته کې راکړی دی، پر دې باندې زما او ستا څه پیسه او قیمت نه دی لګېدلی، او پر دې باندې ما او تا څه ستړی او مصیبت او پریشانی او غم نه دی برداشت کړی، نو ځکه د دې نعمت زما او ستا سره قدر نشته. دا په دنیا کې قانون دی چې کم نعمت انسان ته په مفته کې میلاوس او پر هغې باندې د سړي قیمت نه ولګېږي، پر هغې باندې د انسان ستړیا را نسي، او پر هغې باندې انسان د تکلیفاتو سره مخامخ نسي، نو د هغه نعمت قدر بیا د انسان ته نور معلومیږي. ځکه نن د ژبې قدر زما او ستا سره نشته چې دا څنګه نعمت دی. د دې پوښتنه او د دې قدر تاسو د هغه چا څخه پوښتنه وکړئ چې کوم څوک الله تعالی د دې نعمت څخه محرومه کړی دی، چې هغې د خپل زړه جذبات په دې ژبه باندې نسي ښکاره کولی، د خپل دماغ فکر و تصورات په دې ژبه باندې نسي ښکاره کولی. تاسو د هغې څخه پوښتنه وکړئ چې هغوی په معاشره کې د کومې بېوسۍ او بېکسۍ په حالت کې زندګي تېروي. نو چې کوم څوک الله تعالی د ژبې د نعمت څخه، د نطق د نعمت څخه، د ګویایي د نعمت څخه محروم و بېنصیبه ګرځولی دی، د دې نعمت قدر در حقیقت د هغې سره دی، او تاسو د دې نعمت د قدر پوښتنه د هغې سره وکړئ. یا انسان د دې خپل دماغ سره، د دې خپل زړه سره لږ فکر و تصور وکړي چې که چیرې الله تعالی زما د دې ژبې قلم مات کړي او زما پر دې نطق او ګویایي باندې کنټرول راسي، او د دې ژبې څخه الله تعالی د نطق او د ګویایي صفت پورته کړي، نو بیا زما د زړه جذبات زه نسم ښکاره کولی معاشره کې، زما د دماغ ارادي او خیالات زه نسم ښکاره کولی، بیا به پر ما باندې کوم د بېوسۍ او بېکسۍ حالت را رواني. ځکه ژبه د الله تعالی د طرفه انسان ته په ټولو اندامو کې الله تعالی ډېر لوی نعمت انسان ته په نصیب ورکړی ده. او بیا ګورئ الله تعالی عجیب زموږ سره احسان کړی دی چې د دې دماغ او د دې ژبې الله تعالی عجیبه تعلق او رابطه جوړه کړې ده چې کله دا دماغ یو طرف ته سي ژبه دستي هغه وینا کوي، او چې دماغ بل طرف ته سي ژبه هغه وینا کوي، او چې دماغ کومه اراده کې راسي ژبه ژر هغه اراده ښکاره کوي، او دماغ چې په کومه جذبه کې راسي نو ژبه دستي د هغه جذبې ترجمان یا د جذبه دستي معاشره کې ښکاره کوي.
که چیرې الله تعالی د انسان ته ژبه وله ورکړي او د دې څه وروسته الله تعالی د انسان ته وایي چې د دې ژبې استعمال ستا پر ذمه دی، ته په خپله استعمالوه د الفاظ په ادا کوه. نو بیا به زما او ستا دپاره ډېر لوی مشقت وي چې یاره دا ژبه چې الف ادا کوي زه یې پر کومه خوا یوسم، ژبه چې کله با ادا کوي زه یې پر کومه خوا یوسم، ژبه چې کله جیم ادا کوي زه یې پر کومه خوا یوسم. نو بیا به ما او تا په یو مشقت کې مبتلا، په یو تکلیف کې مبتلا، په یو ستړي کې مبتلا انسانان بلل کېږو. لیکن د الله تعالی داسې عظیم احسان دی، د الله تعالی داسې کرم دی، د الله تعالی داسې رحم دی، د الله تعالی د انسانیت سره داسې وسیله او اساني ده چې الله تعالی د ژبې برای راست تعلق د دماغ سره جوړ کړي چې دماغ کومه خواته اراده کوي ژبه دستي هغه وینا ښکاره کوي. نو ما مخکې درته ویل چې دې ژبې د دې نعمت حاصلېدل ما او تا په اجرت او په مزدوري نه دي کړي، ما او تا په قیمت او په عوض باندې نه دي کړي، ما او تا په ستړي او په مشقت باندې دا ژبه ځان له نه ده پیدا کړې. نو ځکه ما او تا د دې ژبې مالکان نه یو. دا ژبې مالک د دې ملکیت دا د الله تعالی د ذات سره دی، د دې ژبې مالک الله تعالی دی او الله تعالی یو څو ورځې امانت ما او تا ته دا ژبه راکړې ده او دا د نطق صفت او د ګویۍ صفت یې راکړی دی چې د ابتدا څخه ونیسې تر مرګه پورې دا زما امانت دی، ستا سره پروت دی، ته استعمالوه. او دا قانون دی چې د یو چا امانت د سړي سره پروتي نو هغه صاحب د دې امانت چې مالک د دې امانت دی، که د دې سړي امانت د هغه مالک پر رضا باندې برابر چلیږي نو بیا مالک په دې باندې راضي. او که تا د یو چا څه امانت راوړی چې هغې کومه طریقه درته ښکاره کړې ده چې داسې به استعمالی، ته د هغې برخلاف استعمالی، نو هغه مشین هغه شی امانت هم خرابېږي او په دې باندې صاحب د امانت هم ډېر ناراضه کېږي. نو دا امانت او د دې ملکیت د الله تعالی سره دی، زما او ستا سره امانت ده. که اوس دغه د الله تعالی امانت د الله تعالی د رضا مطابق استعمال کو بیا خو به الله تعالی راسره راضي او بیا به الله تعالی زموږ څخه خوشحاله وي، بیا به د دې امانت د صحیح استعمال په عوض کې الله تعالی زما او ستا دپاره نجات او زما او ستا دپاره خپله رضا په نصیب کوي. لیکن امانت دی د الله تعالی په ملکیت کې دی د الله تعالی، ما او تا ته د امانت په شکل راکول سوی دی چې اوس د الله تعالی په رضا باندې نه چلو، د الله تعالی په ناراضګي کې استعمالو، بیا خو الله تعالی ناراضه کېږي، بیا الله تعالی ما او تا ته په غضب کېږي، بیا به د دې امانت د غلط استعمال په شکل باندې الله تعالی زما او ستا دپاره سزا او د جهنم عذابونو انتخابوي. ځکه ژبه دا د الله تعالی ملکیت دی او زما او ستا صرف په امانت کې دی، نو ما او تا په دې باندې مکلف یو چې دا د الله امانت به د الله تعالی د رضا مطابق چلو. او چې کله د الله تعالی د رضا مطابق وچلی بیا الله تعالی په دې باندې څومره راضي کېږي، الله تعالی په دې ژبه کې څومره غټ کمال یې شی دی. ما اوس مخکې درته ویل په دې ژبه دې یوه کلمه راویستله، ان العبد لیتکلم بکلمة من رضوان الله، د الله تعالی د رضا یوه کلمه دې راویستله، ولا یلقا بها بالا، په زړه کې دې څه تصور نه و چې دا څومره لویه کلمه ده. لیکن که نور هیڅ نیک عمل نه در سره یرفع بها فی الجنه، الله تعالی د جنت لوړې درجات درکړي. ځکه د الله تعالی مشین دی، د الله تعالی ملکیت دی، الله تعالی درکړی امانت دی، د الله تعالی د رضا مطابق استعمال کوي. تاسو ګورئ د ژبې عجیبه کمال دی، یو سړی دی د هغې ټوله زندګي پر کفر باندې روانه، د هغې 100 کاله عمر پر کفر باندې تیر کړي، لیکن د 100 کاله زندګۍ وروسته الله تعالی یو ځل د شهادت د کلمې توفیق وله ورکوي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نو الله تعالی هغه سړی د کفر د دایرې څخه د یوې کلمې په ذریعه باندې د اسلام دایرې ته را داخل کوي. او چې په 100 کاله کې څومره بدعملۍ د دې سړي څه سوي وي، د الله تعالی څومره نافرمانۍ سوي وي، که هغه د زنا په شکل ده، که هغه د کفر په شکل ده، که هغه د شرک په شکل ده، که هغه د هرې نافرمانۍ په شکل ده، الله تعالی پر هغې ټولو باندې اوبه تېرې کړي. بس دا د چا کمال دی؟ دا صرف د دې ژبې کمال دی چې دې ژبې یوه کلمه ادا کړله، د هغې په خاطر باندې الله تعالی د 100 کالو ګناه مغفرت وکړي. هغه سړی مخکې د دې ژبې د کلمې د ادا کېدو څخه مخکې کافر و، اوس دې ته مسلمان ویل کېږي. مخکې د الله تعالی مبغوض و چې الله تعالی بغض ورسره کوي، اوس د الله تعالی محبوب بلل کېږي.
او مخکې جهنمی و اوس د الله تعالی جنتی بلل کیږي. الله تعالی دې سړي ته جنت ورکړي. دا دومره عظیم انقلاب د دې سړي په زندگی کې چې د ایمان څخه کفر ته رالی، د الله تعالی د بغض څخه محبت ته رالی او د جهنم څخه جنت ته رالی. دا د چا کمال دی؟ دا صرف د دې یوې ګولې غوښې د ژبې کمال دی. که چیرې ژبه د الله تعالی د رضا مطابق سړی استعمال کړي، بیا په معمولی کلمه باندې الله تعالی د انسان ډېره غټه اجر او ډېر غټ ثواب په نصیب کوي او الله تعالی انسان ته خپله رضا ورکوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې سړی مؤمن سي د ایمان راوړلو څخه وروسته صرف د یوه جمله په ژبه ادا کړي چې سبحان الله. بس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي تملأ نصف المیزان، چې د قیامت په میدان کې د انسان اعمال تلل کېږي، دا یوه کلمه د ترازو نیمه تله ډکوي. حدیث البطاقه کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سړی به د قیامت میدان له راولي، د هغې سبب په دنیا کې ګناهونه سوي او بدعملی به سوي، د هغې ګناهونه او بدعملی به د تهامه د غره غوندي او دا به ټوله د ترازو په یوه پله کې کېږدي. نو هغه سړی به د جنت څخه ناامید سي چې د دې دومره ګناهونو سره او د دې دومره وزني اعمالو سره چې هغوی د غرونو په مثل باندې زما هغې پراته دي، د زما سره به څه عمل چې د دې مقابله به وکړي. چې کله ملایکې د دې سړي په زندګي کې وګوري یو څه نسته، آخر به یو ملایکه د یو کونج څخه معمولي کوچنۍ پرچې راواخلي او دا پرچې به د ترازو په دې بله تله کې کېږدي. د دې یوې پرچې به دومره وزن چې دا تله به کښته سي، دا نور تله چې څومره د غرو غوندې بد اعمال دي دا به په هوا باندې ګرځي. نو هغه سړی به حیران سي چې یا الله دې کې کم کمال دی په دې پرچې کې. نو ملایکې به ورته وایي دا هغه کلمه ده چې تا په خوله کې باندې ادا کړې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. د هغې کلمې دا کمال دی که دا څو ټولو مځکې او اسمانونه دا په یوه فلک کې کښېږدي، دا کلمه چې تا ادا کړه د دې وزن پر دې ټولو باندې درود دی. نو دا د چا کمال دی؟ په چا سره ادا کېږي؟ په دې ژبه سره ادا کېږي. د بخاري شریف اخرنی حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کلمتان خفیفتان، دوی کلمې دي هغې ډېرې سپکې دي، په ادا کېدو کې اداینه په ډېره اسانه باندې کېږي. حبیبتان ثقیلتان فی المیزان، په تله او په ترازو کې ډېرې درنې دي چې کله دې یو طرف ته کښېږدي دا ټول مځکې او اسمانونه وزن نشي برداشت. او حبیبتان الرحمن، الله تعالی ته ډېرې محبوبې کلمې دي. کمې کلمې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې کله یو سړی دا کلمه همیشه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وینا کې ډېرې سپکې دي او د قیامت په میدان کې چې اعمال تلل کېږي ډېرې درنې دي او الله تعالی د ډېرې محبوبې کلمې دي، د دې په خاطر بنده سره الله تعالی محبت ساتي. نو دا د ژبې کمال دی او دا د ژبې د اداینې طریقه ده او دا هغه شی دی چې ژبه انسان د الله تعالی د رضا مطابق استعمال کړي. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي یا رسول الله ای عمل افضل، دنیا کې زما دپاره کم عمل ډېر فضیلت لري؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ان یکون لسانک رطبا من ذکر الله، چې ستا ژبه د الله تعالی په ذکر همیشه نو دی. که ناست د الله تعالی ذکر دی، که ولاړې د الله تعالی ذکر دی، که روانې د الله تعالی ذکر دی، که په کور کې د الله ذکر دی، که په بازار کې د الله تعالی ذکر. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابي ته وایي چې د ټولو اعمالو څخه بهترین عمل دغه دی. چې کله ژبه د انسان د الله تعالی د رضا مطابق استعمال کی، بیا به انسان دې ته حیران سي چې زما عملنامه په کم قسم د نیکیانو ډکه سوه او بیا ژبه په کم شکل د الله رضا د انسان په نصیب کوي او په کم شکل باندې د انسان دپاره د الله تعالی په جنتو کې کور پیدا کوي. حضرت معاذ ابن جبل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي چې ایو عمل افضل، ای د الله رسوله کم عمل افضل دی؟ پیغمبر علیه السلام دا ژبه مبارکه داسې راویسته، باره دا ګوته داسې ورته نسي وایي هذا د دغه ژبې صحیح استعمال دا د ټولو څه بهترین عمل دی. ځکه ژبه الله تعالی داسې اندام پیدا کړې ده چې ظاهرا شکل او جوسه یې ډېره کمه ده، لیکن که چیرې د الله تعالی فرمان کې استعمال کې بیا هم د دې اجر ډېر زیات دی او که د الله تعالی په نافرماني کې استعمال کې بیا د دې وزر او ګناه هم ډېره لویه ده. یو سړی دی هغه یو چاته یو د دین نیکه خبر ورښیي او د دین یو مسله ورښیي، یو لار ورښیي چې در څو پورې هغه انسان په دې باندې عمل کوي، در هغې وخته پورې د دې ښوونکي په عملنامه کې پوره اجر او مزدوري جمع کېږي. مثلا ته په جومات کې په مسجد کې
یو سړی د لمونځ په ښه طریقه باندې نه کوي، کله د رکوع څخه نه پورته کېږي، کله د سجدو په مابین کې نه کښېني، نو په دې سره هغه خپل لمونځ هغه انسان خرابوي. نو چې کله ته په یو کونج کې، په تنهایی کې، په یوازیوالي کې د شفقت او د محبت په شکل باندې ورته وایي چې سړی دا لمونځ دا رقم نه کېږي، نو ته چې کله اودس وکړې او په دومره مشقت باندې مسجد ته راسې او په مسجد کې بیا د لمانځه کولو اراده وکړې، نو بیا داسې نه وي چې دا لمونځ تا له په آخرت کې په ښه در نه سي. نو د لمانځه کې لږ احتیاط کوه، په دې لمانځه کې لږ سکون کوه، دا لمونځ لږ په ښه طریقه کوه. خو ما درته ویل دا خبره یې په تنهایی کې، دا خبره یې د محبت او شفقت په خاطر یې هغې سړی په دې خبره باندې عمل وکړي او دا خپل لمونځ صحیح کړي چې در مرګه پورې دا سړی څومره لمونځونه کوي، پر دې لمونځو باندې چې دې لمونځ کوونکي ته څومره ثواب ورکول کېږي، الله تعالی د دې ښوونکي په عملنامه کې هغومره ثواب جمع کوي. اوس دا کمال د چا دی؟ دا د ژبې کمال دی چې صرف یو معمولي خبره دی یو چا ته وکړله، بیا چې در مرګه پورې د هغې څومره لمونځونه دي چې هغې ته پر لمونځو الله څونه ثواب ورکوي، د غومره ثواب الله تعالی در مرګه پورې د ده در مرګه پورې تا ته پر دې ښوونه باندې درکوي. یا یو سړی دی په یو پریشانی کې دی، په یو غم کې دی، په یو مصیبت کې دی، او ته ورغلې د دې ژبې په وینا سره، د دې ژبې په کلامو په مکالمه سره د هغه سړي د غم د لرې کولو، د پریشانۍ د لرې کولو، د هغه سړي د تسلۍ دپاره دې چند کلمات ادا کړي. نو که چیرې د هغه سړي ستا په وینا باندې څه غم سپک سي او د هغې څه تسلي وسي، نو ستا دپاره د قیامت په میدان کې باعث د ډېر لوی اجر او ثواب ګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، من عزا سکلا کسا بردن فی الجنه. د یو زنانې بچی ورک دی یا وفات سوی دی، نو هغې هغه زنانه د دې خپل بچي متعلق ډېره غمجنه ده او تراله د هغې په کور کې د تسلی او د تعزیت په خاطر یو څو د تسلی جملې هغې ته ادا کړي، او دا ستا په جملو باندې د هغې په دې غم کې لږ سپکوالی رالی، نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د دې جملو په عوض کې کسا بردن فی الجنه، الله تعالی به د جنت لباس در اغوندي. او دا قانون دی چې د جنت لباس د جنت بغیر بل ځای نه وي. د دې معنا دا ده چې د جنت کې به الله تعالی زندګي درکړي. تفسیر ابن کثیر یو حدیث را نقل کړی دی، هغه وایي د یو سړي بچی شهید سو، نو هغه سړی د دې خپل بچي متعلق ډېر غمجن دی. یو بل سړی راغلی د دې بچي پر شهادت باندې هغې ته یو څه د تعزیت او تسلي کلمات ادا کړي، او د هغې تعزیت او تسلی په خاطر باندې د هغې په دې غم کې لږ سپکاوی راغلی، نو چې هغه مور و پلار ته الله تعالی د دې شهید بچي پر شهادت څومره اجر ورکوي، د غومره اجر الله تعالی د دې کلمې ادا کولو پر تسلی باندې ورکوي. چې کوم چې هغې ته د تسلی کلمه ادا کړله، نو چې مور و پلار ته د بچي پر شهادت باندې څومره اجر دی، دې تسلی ورکوونکي ته الله تعالی پر دې تسلی باندې هم د غومره اجر ورکوي. اوس دا د چا کمال دی؟ دا د ژبې کمال دی. یو سړی دی په یو لاره کې روان دی، صرف لاره ځینې ورکه ده، نو یا ستا څه پوښتنه کړې یا نه کړې، خو ته په دې باندې پوه سې چې دا سړی پریشانه دی، دا سړی د لارې څه غلط دی، نو ته راسې هغه سړی در لاس ونیسې پر صحیح لار باندې برابر کړې چې سړی ستا چې کوم منزل مقصود دی چې ته کوم ځای ته ځان رسې هغې دغه لار ده. نو که چیرې هغې ستا په دې ښوونه باندې پر دې صحیح لار باندې ولاړ سي، ستا دپاره د قیامت په میدان کې باعث د لوی اجر او د ثواب ګرځي. نو مقصود می دا دی چې ژبه زموږ د سلفو دا قول دی چې د هغې جسم او بدنه خو ډېره کمه ده، لیکن د هغې جرم او د هغې نیک عمل دا ډېر زیات دی. که په جرم کې استعمال کې بیا جرم د نورو اندامو په جرم نه ګډېږي، او که په نیکو اعمالو کې استعمال کې بیا نیک اعمال د نورو اندامو په نیکو اعمالو نه ګډېږي. ځکه ژبه صحیح استعمالول، ژبه د الله تعالی د رضا مطابق استعمالول، او په ژبه باندې داسې ویناګانې کول چې سبا د قیامت په میدان کې د انسان دپاره د نجات او د الله تعالی د رضا سبب او موجب وګرځي. لیکن خدا نه خواسته که دا ژبه د سړي څه غلطه ولاړه سي، بیا خو چې په صحیح استعمال کې څومره اجر دی، د هغې څه زیات اجر دی، د هغې څه زیات عذاب د ژبې په غلط استعمال کې دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چې د قیامت په میدان کې چې څومره انسانان جهنم له ورځي،
په هغې کې به لویه حصه هغه چې هغې به د دې خپلې ژبې د تیزۍ په خاطر جهنم رسي. چا به په مجلس کې د مسلمان غیبت کړی، چا په مجلس کې داسې خبره کړې چې د مسلمان زړه په زیر کړی، چا په مجلس کې د مسلمان عیب ښکاره کولی، او چا په مجلس کې د مسلمان غیبت چغلي کړې، او چا په مجلس کې مسلمان ته په دې خپله ژبه باندې تکلیف ورکړی. نو دا ټول هغه اسباب دي چې د قیامت په میدان کې انسانان پړ مخې په جهنم کې د دې اسبابو په وجه باندې راځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وهل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم، انسانان چې پړ مخې په جهنم کې لویږي اکثریت د دې خپل ژبو د تیزۍ په خاطر باندې. ځکه ژبه کنټرولول او ژبه استعمالول او دا ژبه قابو کول او دې ژبې ته جلو راچول چې په هر محفل کې په هر مجلس کې د سړي ژبه غلطه روانه نه وي، نو دا زموږ د دین تعلیم دی او دا د 400 انبیاو د تعلیماتو څخه د لقمان حکیم را خلاصه سوی نصیحت دی. تاسو زموږ سلفو ته ګورئ، زموږ سلفو د ژبې کنټرول په کم شکل باندې کوئ. زموږ دا عقیده ده چې په ټول امت کې د انبیاو سره لاندې لوړه درجه د حضرت ابوبکر ده. ځکه کله کله تاسو وایئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د حضرت ابوبکر متعلق دا بشارت و زیری پیښوئ چې انی لاعرف رجلا باسمه و اسم ابیه، ما ته یو سړی را معلوم دی د دو د پلار نوم را معلوم دی، ولا یأتیه الا وباب من ابواب الجنه یقول مرحبا وتشریفا، چې دی کله پر جنت را ښکاره سي د جنت ټولې دروازې دا تمنا لري چې دی زموږ په لار جنت ته ولاړ سي، د جنت ټولې دروازې د ته مرحبا و تشریفا نارې وایي. حضرت سلمان فارسی ورته ان هذا لمرتفع شانه یا رسول الله، اے د الله رسول دا ډیره لوړه درجه ده الله تعالی چاته ورکوي. پیغمبر علیه السلام ابوبکر ته لاس ونیول، انما هو لابن ابي قحافه، دا د قحافه بچي ابوبکر ته ورکوي. لیکن د ابوبکر څنګه زندگی و؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ورځ د خپل ژبه داسې نیولې ده په دې لاس باندې داسې فیچي، یو صحابي ورته یا ابوبکر د دې ژبې سره ته څه کوې؟ دا ورته ان هذا لاوردنی الموارد، دا هغه عمل دا هغه اندام دی دا هغه جز د بدن دی لاوردنی الموارد چې دې ډېر د هلاکت ځایو ته زه رسولی، ډېر په هلاکت کې اچولی او ډېرې ته تباهۍ طرف ته بیولی، نو په دې خاطر باندې دا اندام او دا ژبه پر لپیچم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه زندگی داسې تېرېدله چې هغې به همیشه په دې خولو کې کاڼی ساتئ، ټوله ژوند به په دې خولو کې ډبه راچولې. نو چا ورته ویل چې ابوبکر دا څه کوې؟ دې ژبې کې د ډبرې اچولو څه معنا او څه مقصد دی؟ حضرت ابوبکر ورته وی چې ګوره په مجلس کې چې کومه خبره د ضرورت ده نو زما په خوله کې کاڼی دی هغوی د دې سره ادا کولی سم، او چې کومه خبره ته زما ضرورت نسته نو د هغې د ادا کولو څه ځان را ګرځوم، ځکه دا کاڼی یې سیم خبرو کې ما ته تکلیف راکوي، نو بې ضرورته خبره بیا زه نه کوم. نو چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د ژبې سره دا حالت دی، هغې خپله ژبه پر لپیچي، هغې وایي زه خپلې ژبې هلاکت ته ورسولم، او هغې د خپلې ژبې حفاظت په دې شکل باندې کوي چې په دې خوله کې کاڼی ورسره اچي. نو زما او ستا پر حالاتو دې الله تعالی رحم کوي. نن زموږ په معاشره کې څه وبا روانه ده چې هغې د ژبې بېجلوه پرېښول، که په کوم ځای کې د مشرانو مجلس روان دی، که د کشرانو مجلس روان دی، که د سپین ږیرو مجلس روان دی، که د تور ږیرو مجلس روان دی، او که د نارینهو مجلس روان دی، که د زنانو مجلس روان دی، بیا خو پر ده باندې همزولي راټول دي، بیا خو پر ده باندې ملګري راټول دي، بیا دی د خولې څه داسې خبره ادا کوي چې بس خلک پر ځان وخندوي، بیا دی کوشش دا کوي چې مجلس ته دی تازه خبره پیش کړي، که د درواغو په شکل که د رښتیاو په شکل، که په هغې کې د مسلمان غیبت که په هغې کې د مسلمان دلازاري، دی د ځان دلاوري او تکړهوالی دا بولي چې مجلس ته داسې خبره پیش کړي چې خلک د ده پر مجلس باندې وخاندي یا د ده مجلس ته متوجه سي. دا زما او ستا په مجلس کې یو وبا روانه ده، نه بیا په هغه مجلس کې غیبت هم روان دی، بیا په هغه مجلس کې د مسلمان نقل هم روان دی، بیا په هغه مجلس کې د مسلمان دلازاري هم روانه ده، او بیا په هغه مجلس کې مسلمان ته تکلیف ورسول، د مسلمان چغلي کول، د مسلمان عیب ښکاره کول، دا یو مجلس د ټولو ګناهو مجموعه سي.
بیا خو دی الله تعالی پر موږ باندې رحم کوي که نور هیڅ بد عمل نه وکړو، نور مې هیڅ مجلسونه نه وي، که الله تعالی احسان را سره ونه کړي دغه یو مجلس مې د جهنم کفایت کوي. بس په دې خاطر باندې ژبه بې جلوه پرېښول او ژبه په هر خبره کې استعمالول او ژبه عامه پرېښول دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو خلاف دی. دا د خپل ځان سره د خپل نفس سره ظلم کول دي. اسی خو د ژبې ګناه پیغمبر علیه صلات وسلام په عامه معاشره کې یاد کړې ده، لیکن بیا پیغمبر علیه صلات وسلام خاص کر د دې ګناه کثرت د زنانو متعلق ویلی دی. پیغمبر علیه صلات وسلام د کشنی اختر ورځ مبارکه ده، د کور سره ووتی د عیدګاه میدان له راځي، نو چې کله په صفو باندې راکښوځي په اولو صفو کې زنانې ناستې دي، نو د زنانو په مابین کې ودرېدی، بره ورته یوه خبره درته کوم، ورته وایي انی اریتکن اکثرکن اهل النار، ما د معراج په شپه باندې ولیده ستاسو اکثریت په جهنم کې وست. نو زنانو ته وایي چې ما د معراج په شپه باندې ستاسو اکثریت په جهنم کې ولید. یو زنانو ورته وایي فبما یا رسول الله، د الله رسول هغې وجه څه وله؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام دوی وجې ورته ذکر کوي، وایي تکسرن اللعن و تکفرن الطعن، تاسو لعن طعن ډېر کوئ او تاسو د خپل خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ. تاسو اوس ګورئ دوې ګناوې پیغمبر علیه صلات وسلام هغه زنانو ته ښکاره کوي. که سړی پر دې باندې غور وکړي د هغه دواړو ګناو تعلق د دې ژبې سره دی. یو تاسو په خپلو مجلسو کې لعن طعن ډېر کوئ، یوه د بلې غیبت ډېره کوئ، او یوه پر بله باندې طعني او پیغرونونه ډېر پیښوئ، او یوه د بلې د زیرېدو دپاره خبرې ډېرې کوئ، او وتکفرن العشیر تاسو د خپل خاوند ناشکري کوئ. نو دا هغې ګناوې دي چې د هغې په خاطر پیغمبر علیه صلات وسلام زنانو ته وایي ستاسو اکثریت ما په جهنم کې ولیدلی. اوس که سړی پر دې باندې غور وکړي چې د دې وجه څه وه، نو د هغې د دواړو وجه دا وه چې زنانو هغه خپله ژبه بغیر د کنټروله استعمالوله او زنانو هغه خپله ژبه په قابو کې نه راوستله. حضرت سهل بن سعد یو صحابي دی، د پیغمبر علیه صلات وسلام سره ناست دی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي من یضمن لی ما بین لحییه و فرجه، نو اضمن له الجنه. که زما په امت کې یو سړی ماته د دوه اندامو ضمانت راکړي چې دا دوه اندامه به زما څه غلط نه استعمالیږي، نو زه اوس د مځکې پر مخ هغې ته اوس د جنت ضمانت لیکلی ورکوم. هغې کوم اندامونه دي مابین لحیې؟ اول دا ده چې د دې دوو زامو په مابین کې کومه ژبه ده. که چیرې په دنیا کې یو امتي ماته دا لیکلي راکړي چې زما ژبه به غلطه نه استعمالیږي، و مابین فرجه چې د سړي د زنګنو په مابین کې کومه شرمګاه ده، که چیرې یو سړی د خپلې شرمګاه د حفاظت ماته ضمانت راکړي، نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي اضمن له الجنه، زه اوس دې دنیا کې هغې ته د جنت ذمواري او ضمانت لیکم. نو د شرمګاه حفاظت کول او د ژبې حفاظت کول دا دواړه د جهنم د جنت د تللو یو سبب پیغمبر علیه السلام بللی دی. نو که دې کې هم سړی وګوري نو د خپلې ژبې حفاظت چې دی دا زموږ په دین کې نیم باب دی. چې کم سړي د ژبې حفاظت وکړي هغې زموږ په دین کې د زندګۍ د نیمو ګناو څخه حفاظت وکړي. نو په دې خاطر باندې ژبه کنټرولول او ژبه په حفاظت کې راوستل او د ژبې ته جلور اچول دا د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو یو حصه وه. حضرت مشکات شریف حدیث دی، حضرت عقبه ابن عامر د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه پوښتنه کوي یا رسول الله من نجات، د انسان دپاره نجات په څه کې دی؟ نجات معنا خلاصون، د الله تعالی د عذاب څخه لرې کېدل او د الله تعالی رضا پیدا کول، دې ته نجات ویل کېږي. ای د الله رسوله نجات په څه کې دی؟ پیغمبر علیه صلات وسلام درې خبرې ورته کوي. یوه خبره دا ورته کوي چې املک علیک لسانک، اوله خبره دا ده چې دا د ژبې خپل ځان مالک، دا ژبه په خپل قابو کې راوله، دا ژبه په خپل کنټرول کې راوله، دې ژبې ته جلور واچوه، دې ژبې ته مهارت واچوه. پیغمبر علیه صلات وسلام د نجات په نسخو کې اوله نسخه د خپلې ژبې ځان مالک ګرځول. لکه د عربي ادب لویه مقوله هم دا ده چې لسان العاقل فی قلبه، د هوښیار سړي ژبه په دې زړه کې، او وقلب الجاهل فی فیه، او د ناپوه د نادان سړي زړه په دې ژبه کې. د هوښیار سړي ژبه په دې زړه کې، دا خبره دې زړه ته ورشوه کې په دې زړه کې پرله وګرځئ چې یا دا خبره د کولو ده که نه ده، چې کله د کولو یي د هغې څه وروسته بیا د ژبه راباسي.
لیکن د جاهل سړي ژبه زړه په دې ژبه کې چې بس پر خوله باندې راله ګواکې پر زړه باندې راله زړه او خولې سره یو ځای دی چې څنګه در خوله ووته هغسې ووتل. نو ځکه د ژبې کنټرولول اوله خبره دا د نجات ذریعه ده او دا د نجات نسخه ده. او د ژبې لوی کنټرول دا دی چې سړی د ګناه د خبرو سره وګرځي او د خپله ژبه د استغفار او د توبې کښلو په ذریعه کې استعمال کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من لزم الاستغفار، چې کوم سړی استغفار پر ځان باندې لازم کړي چې زه به په ژبه استغفر الله ډېره وایم، نو جعل الله من كل ضيق مخرجا، الله تعالی به د هرې تنګۍ څخه لرې کوي. نن په معاشره کې زموږ لویه مسله هغه د رزق د تنګۍ ده او د نورو پریشانیو ده. او د رزق تنګي که لرې کول غواړې که د نورو پریشانیو څخه ځان محفوظه کول غواړې، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لازم الاستغفار، استغفار پر ځان لازم کړه. دا یوازې ما او تا ته نه وایي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت څه دی؟ پیغمبر علیه السلام وایي انه لیغان علی قلبی، زما پر دې زړه باندې هم کله پریشاني او وریځ راسي حتی استغفر الله فی کل یوم 100 مره، زه د ورځې 100 واره استغفار وایم. نو ځکه ژبه د نورو خبرو څخه کنټرولول، د مجلسو څخه کنټرولول، د مسلمانانو د عیبو څخه کنټرولول، د مسلمانانو د حالاتو ښکاره کولو څخه کنټرولول، بلکې د دې بجای ژبه په استغفار او په توبه کې استعمالول. نو چې کم سړی استغفار ډیر وایي الله تعالی به سور سره کوي. من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا، الله تعالی به د هرې تنګۍ څخه محفوظه ساتي. ومن كل هم فرجا، الله تعالی به د هر غم څخه لرې کوي. هم څه ته وایي؟ مولا علي قاري رحمه الله مشکات په شرح کې د دې متعلق لیکي الهم الحزن الذي يصيب الانسان، هم هغه غم ته وایي چې انسان ویلوي. والحزن ليس كذلك، یو حزن هم په عربي کې غم ته وایي، هم غم ته وایي، لیکن حزن کمزوري غم ته وایي او هم زورور غم ته وایي. نو الله تعالی به د دې سړي د زندګۍ څخه زورور غم لرې کوي. ولې به لرې کوي؟ ځکه چې کوم سړی استغفار ډېر وایي هغوی د خپل رب سره دوستي جوړه کړه. ځکه استغفار معنا توبه، او ان الله يحب التوابین، الله تعالی د توبه کوونکو سره محبت ساتي. او په دنیا کې دا قانون دی چې د یو سړي د بل سره محبت وي، نو کوشش یې دا وي چې زما د محبوبه څخه غم لري. نو چې د کوم چا د الله تعالی سره محبت وي، نو الله تعالی به د هغې څخه څنګه غم نه لرې کوي. نو یو خو به دا وي چې په هره تنګي کې به الله تعالی اساني کوي، دویم به په هر غم کې الله تعالی د انسان اس باندې پراخي راولي، او دریم ورزقه من حيث لا يحتسب، الله تعالی به رزق د هغه ځای څخه کوي چې د ده به امن او تمه نه وي. نو د پریشانۍ لرې کېدل، د تنګۍ لرې کېدل، د رزق پراخېدل، دا ټول الله تعالی استغفار کېږي دي چې په کومه ژبه باندې انسان استغفار ډېر وایي. مولا علي قاري رحمه الله وایي د دې دریو اعمالو په وجه فنزلوا منزلة المتقین، چې الله تعالی د متقیانو د پرهیزګارانو سره څه کوي، هغه اعمال ټول الله تعالی د دې ګناهګارانو سره هم کوي چې کوم ګناهګاران استغفار ډېر وایي. ځکه الله تعالی متقیانو ته څه وایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، چې کوم سړی تقوا کوي الله تعالی اساني ورسره کوي. ويرزقه من حيث لا يحتسب، د هغې هم الله تعالی رزق د هغه ځای څخه کوي چې د کوم ځای څخه د امن او تمه نه وي. ځکه حضرت عقبه ابن عامر چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي چې یا رسول الله من نجات په څه کې دی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوله خبره دا ورته کوي املک علیک لسانک، د دې ژبې ځان مالک کا او ژبې ته جله ور واچوه او ژبه په کنټرول کې راوله او ژبه د الله تعالی په ناراضګۍ کې مه مستعملوه. او دویم څه وکړه ولیسع بیتک، زندگی د کور په کونج کې تیره کړه، بغیر د ضرورت د چا مجلس لمه ورځه، بغیر د ضرورت د چا محفل لمه ورځه، بغیر د ضرورت د چا ګپې لمه ورځه، بغیر د ضرورت د چا سره مه کښېنه. مولا علي قاري رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې څه لیکي؟ آخر وایي هذا زمان السکوت وملازمة بالبیوت والقوت والصبر بالقوت حتى يموت. وای خلکو دا زمانه د پټې خولې د پټه خوله ګرځئ، و ملازمة البیوت د کورو په کنجانو کې کښېنئ، او په خپل رزق باندې د خپله مرګه پورې قناعت او صبر وکړئ. والقناعة بالقوت حتى يموت. نو عقبه ابن عامر ته دویمه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا کوي
چې سړی کچیرې نجات غواړې دویمه خبره دا ده چې ولیسع بیتک د کور په کونج کې زندگی تیره کړه. او درېیمه آخري خبره ورته کوي، ورته وابکي علی خطیئتک، پر دې خپلو ګناو باندې الله تعالی ته ژړا وکړه چې څومره درڅه سوي دي، چې څومره ژبه په لاوبالي کې درسې استعمال سوې ده، او چې زندگی دې څنګه تیره سوې ده، او په زندگی کې څومره نافرمانۍ درڅه سوي دي. بس اوس نو پر هغې باندې د ژړا وخت دی. وابکي علی خطیئتک، پر هغې باندې ژړا وکړه. لیکن که ژړا نه درځي، حضرت سعد ابن ابي وقاص ډېر لوی صحابي و، په عشرو مبشرو کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنت زیری ورباندې کړي و، او سعد ابن ابي وقاص احد العشره و آخر العشره و، په ټولو عشرو مبشرو کې اخرنی دی وفات شو. نو سعد ابن ابي وقاص د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسوله ته خو ماته دا وایه چې وابکي علی خطیئتک، پر خپلو ژړاو باندې، پر خپلو ګناو باندې ژړا وکړه، ماله ژړا نه راځي. نو دی کله کله د خپل ځان صفت کوي سعد ابن ابي وقاص، كنت ثالث الاسلام، زه په اسلام کې دریم نفر وم، زما څخه مخکې 2 کسانو اسلام راوړی دی، پر پیغمبر دریم اسلام ما راوړی دی. وكنت اول من رمى السهم في الاسلام، په اسلام کې اول غشی د پیغمبر په مخ کې ما غورځولی دی. او ما ته پیغمبر دا ویل اللهم سدد سهمه واجب دعوته، یا الله د حضرت سعد دعاګانې قبله، یا الله د غشی در خپل منزله سیده رسوي. او کله کله خو د احد په میدان کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ارمی یا سعد فداک ابي و امي، ای سعد غشی ورغورځوه دې کفارو ته، زما مور و پلار دې پر تا قرباني. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټوله سیرت کې 2 صحابو ته دا ویلي دي چې زما مور و پلار دې درتا قرباني. یوې حضرت سعد ابن ابي وقاص ته ویلي دي، یوې حضرت زبیر ته ویلي دي. نو سعد ابن ابي وقاص د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسوله ته خو دا وایه چې نجات په دې کې دی چې خپله ژبه کنټرول کا، او نجات په دې کې دی چې زندگی د کور په کونج کې تیره کا، او نجات په دې کې دی چې پر خپلو ګناو باندې ژړا وکړه، ماله ژړا نه راځي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ابکو ژړا وکړه، لیکن وإن لم تبکو فتباکو، که ژړا نه درتله د الله تعالی دربار کې د ژړا شکل ورته جوړوه. نو الله تعالی هغه ذات دی چې د ژړا شکل دا د ژړا په حقیقت باندې قبلوي، چې کوم سړی ژړا کولی شي د الله تعالی دربار کې ژړا کول، او که چیرې ژړا نه وله ورځي صرف د ژړا شکل الله تعالی ته جوړول، الله تعالی د ژړا شکل د ژړا په حقیقت باندې قبلوي. ځکه دا نجات دی، دا د الله تعالی رضا ده، او دا د الله تعالی په دربار کې ځان خلاصول، او د الله تعالی د جنت او د مهمانۍ ځان لایق جوړول، هغه دا دی چې د خپله ژبه انسان په کنټرول کې راولي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی اذا اصبح ابن آدم، چې کله پر انسان باندې سهار نو فإن الأعضاء كلها تكفرن اللسان، دا اندامونه ټول راسي د ژبې ته زارۍ شروع کی. ویا لسانو اتق الله فینا، ای ژبې زموږ متعلق دا ټول اندامونه ورته وایي د الله څخه وبېرېږه. فإن استقمت استقمنا، که د نن ورځ په ښه شکل تېره که زموږ پر ټولو اندامو به ښه ورځ تېرېږي. لیکن وإن اعوججت اعوججنا، که د په نن ورځ کې کږوالی وکړي د الله نافرماني دې وکړه، موږ ټولو اندامونه به په نافرماني کې شمارل کېږو. په دې خاطر باندې زموږ د سلفو دا قول دی چې جسمه صغیر و جرمه کبیر، بدن یې ډېر کم دی، د غوښې یو ګوله ده، لیکن و جرمه کبیر، ګناه یې ډېر لوی دی چې هغې بیا د الله تعالی د ناراضګۍ سبب ګرځي، او هغې د الله تعالی د عذابونو موجب او ذریعه ګرځي. نو د لقمان حکیم یو نصیحت چې هغې د 400 پیغمبرانو څخه اورېدلی نصیحت دی، هغې دا وایي چې یاره کله چې ته مجلس له ورځې، کله محفل له ورځې، کله د گفتگو د وینا ځای له ورځې، نو د دې خپلې ژبې حفاظت کوئ چې یاره زما ژبه په کوم شکل باندې روانه ده. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د ژبې د حفاظت توفیق راکړي. الله تعالی دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبولې کړي. واحد